الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الکتریک ورک ان پوسټو. ملګرو، نن در سره یو ایکسټینشن بورډ شریک کوم. مطلب دا زموږ سره یو ایکسټینشن بورډ دی چې عام پیته ورته هم موږ وایو یا ورته بورډ هم وایو. دې ته ملټي ساکټ پلګ ورته هم وایي او لایټ پلګ ورته هم وایي. ملټي ساکټ پلګ ورته ځکه وایي چې په دې کې دا سوري چې کوم دي دا مختلف دي، لکه د یو نه یا د دوو نه، مطلب په نور کې دوی په دې کې سیوا دي، دا سوري پکې زیات دي، نو دې ته ځکه ملټي ساکټ پلګ وایي. نو دا مال راغلی په دې کې دا مسله ده چې د دې سوچ ورکې نو دا کار نه کوي. ګورئ وته زه سوچ ورکوم، دلته تاسو دې خوا ګورئ په بورډ کې دلته ما سوچ ورکوم، بټن راوړم. ګورئ ښایي تاسو ګورئ دلته موږ تر څه کوي نه ښایي، مطلب بجلی پکې نه ښایي. په دې کې په دې کې ګورئ ښایي لږه لږه تاسو ته به ښکاري څه ښایي، لږه لږه رڼا ورکوي خو کار نه کوي. دې خوا مو ګورئ په دې کې هم نشته دقه شانتې. اوس زه بټن یې راوړم، ګورئ ورته ښه اوس څه کوي تاسو ته ښکاري، بجلي په ټسټر باندې ښایي. دې ځای کې تیزه ښایي، دې ځای کې لږه سلو ښایي، لکه په دواړو کې چې دی څه ښایي دا بجلي ښایي. نو که تاسو ته هم داسې فالټ په کور کې راشي نو تاسو به دا څنګه سولف کوئ او مطلب دا به څنګه مرمت کوئ، لکه دا به څنګه حل کوئ چې داسې مسله تاسو ته راشي. نو دا ډېره اسانه مسله ده چې دا مسله تاسو ته راشي نو دا تاسو کولی شئ. خو زه تاسو ته هغه مسله نه حل کوم چې کله تاسو خو په پراپر طریقې سره پوه شئ پې، نو بیا به تاسو ته مسله حل کوم. ګورئ دا زموږ سره میټر دی او دلته دا ما سلیکټ کو، دا ناف چې دی دا ما په 750 ولټیج باندې سیټ کوم. ګور دې کې زه اوس ولټیج څارم چې آیا ولټیج راځي کو نه راځي، مطلب بجلي پکې شته کو نشته. ښایي یعنې نه ښایي بجلي څه کوي نه ښایي. که دا بله بټن هم راواړئ بجلي نه ښایي. اوس زه راځم او تاسو ته په دې بل بورډ کې ورکوم. ګورئ تاسو بیا بجلۍ ته ګورئ. ها دې ټایم کې زموږ سره څونه ولټیج دی، دا زموږ سره ښایي چې دا زموږ سره 207 ولټیج چې دی د بجلۍ پریشر په دې ټایم کې 207 دی. راځو تاسو ته په کاویه باندې هم چک کوم. ګورئ دلته د کاویې دا سوچ هم په دې کې ورکوم. یعنې خو دا ظالم زوی وایي چې و به نه ړقېږم. اوري ښه نو راځو د دې دا ریپیرینګ د ټیک کولو طریقه دا ده. دې ته وګورئ دا زموږ سره دقه شانتې کور دی، یعنې پیکس دی. دلته دا کور پې د پاسه لګېدی، دا به تاسو واړوئ او دلته دا 2 سکروګان لګېدلي، یو دا دی یو دا دی، دا 2 پیچونه لګېدلي، دا به تې ریموو کوي، یعنې لرې به تې کوي. ګورئ ښه زه راکولاومه زر زر. دا واړه واړه فالټونه دي چې زموږ او ستاسو په کورونو کې راځي. موږ ته د دې نه ډېر زیات تکلیف نو تاسو کولی شئ چې ښه په اسانه باندې بیا داسې فالټونه چې کوم دي فالټونه هغه تاسو حل کړئ. ښه نو دا مو کولاو. په ګورئ اوس دې خوا ته وګورئ، دا اوس څه حساب کتاب دی. 2 تار راغلي او دلته زموږ سره ساکټ یو دا بټن چې دي 2 بټن یو ساکټونه ډېر دي او دلته دا دغه لږ دی. تاسو وینئ دغه تارونه لږ دي. څو تاره دي؟ 2 تاره دا دي 2 دا دي. نو دا څه حساب شوی ګورئ تاسو ته ښیمه. دا څه لیکلی دلته لیکلی دی وړوکی ایل، تاسو ته به ښکاري او دلته 3 ټاکې غونته کې ورکړي داسې نشانونه دي. ښه یعنې دا ټاکې دي نشانونه، خیال دی ښه. او دلته څه ورکړي؟ دلته ان ورکړی. نو د دې څه مطلب دی؟ راځو ګورئ دلته او دلته لیکلی دی 16 او ای لیکلی، یعنې 16 او ای. د دې څه مطلب دی؟ ګورئ دا چې دی او دلته یې ورسره خواته لیکلی 250 یې لیکلی، دلته 20 لیکلی. نو دا زموږ سره 16 امپیر، دا ای چې دی دا امپیر دی. امپیر د کرنټ ټیکایي ده.
مطلب دا ساکټ دا ملټیپل ساکټ چې دا دونه طاقتور دی چې د 16 امپیر کرنٹ پورې دی برداشت کولی شي چې دونه په دې باندې راشي نو دا دی برداشت کولی شي او دلته دا په 250 ولټیج پورې چې کوم دی زموږ سره خو هم سټینډرډ چې دی 220 ولټیج دی خو دا د 250 ولټیج پورې تو دی ورکولی شي او دا ټاکی چې ښکاري دا ټاکي ماکي نو دا سړي دا زموږ سره ارت دی ارت خو په پاکستان کې څوک داسې خاص نه استعمالوي بلکې څوک یې پیژني هم نه نو دا چې دی دې کنیکشن نه دی ورکړی ښه دلته به راشو ان د ان نه مطلب دی نیوټرل څه شی نیوټرل یعنی یخ تار دې له به مونږ څه ورکوو یخ تار به ورکوو د ان نه مطلب نیوټرل دی او دلته ال دی د ال نه مطلب دی لاین لاین وی مطلب لکه مطلب دا ګرم تار شو پیس تار شو تاسو د دې په ځای باندې څه کولی شئ ګرم تار استعمالولی شئ او دا چې دی نو دا زموږ سره څه دی ساکټ دی نو اوس دلته زموږ سره څه حساب وشو دلته یو ان رالی یعنی یو یخ تار رالی او دلته یو ال رالی دلته ګرم تار رالی او دلته یخ تار رالی بیا د دې یو یخ تار نه لاړې دیو ته څه ته دیو ساکټ ته لاړې نو اوس خو دې ساکټ ته یخ تار میلاو شو که نه دیو ته نو اوس دې له څه کول پکار دي ګرم تار هم ورکول پکار دي نو دا چې دی دا ګرم تار یې اوس زموږ سره څه کړی دې ته راویستی دی ښه اوس خو دومره قړت یې وکړی خو اوس راځو چې مطلب په دې کې مسله څه ده چې دا ولې کار نه کوي نو ګورئ په دې کې عموما چې کوم دی تاسو ته ښکاري نه سزګۍ مګۍ پکې سوځېدلې نشته تاسو به څه وکئ دیکبال به د دې وکئ مطلب دا دی چې د دې معاینه به وکئ چې آیا په دې کې د سترګو په نظر باندې به تاسو وګورئ چې په دې کې خو څه سوځېدلي را سوځېدلي نه دي نو موږ ته ښکاره شوه چې څه پکې نه دي سوځېدلي نو موږ به څه وکړو دا تارونه به ترې رالرې کړو ګورئ دلته څه یو دوه سکروګان لګېدلي دې سیټم دی او دې سیټم هر یو کې خپل خپل سکرو لګېدلی نو دا ته ما څه وکړو دا مې ته کولاو کړه دا به تیم کولاو کړم او دا بل تار به تیم را کولاو کړم ښه نو اوس راځو او دا تار چې دی دا ته ما رالرې کړه دا تارونه ته ما رالرې کړه که نه ښه نو اوس راځو او دا تار چیک کوو چې آیا دا تار خراب دی او ګوټیک دی دا ولې موږ له دا مسله راکوي نو ګورئ دې خو ما ته وګورئ زما سره دا میټر موجود دی زه په دې میټر باندې دا تار چیک کوم او زما سره سیریز بورډ هم شته په هغې باندې هم تاسو ته چیک کوم خو که ستاسو سره داسې آلات موجود نه وي لکه مطلب میټر د سره نه یا سر سیریز بورډ نه نو تاسو دا تار وباسئ او بل سیش ته ولګوئ مطلب چې کوم ځای کې سوچ لګېدلی نو دا پسې اضافي کوي چې هغې ته ولګي چې بس بیا به څه کوي موږ ته پته لګي چې کار کوي که نه ګورئ دا زه دې ته لګوم که نه چې که دا ټکي نو دا به موږ له هسې اواز راکوي دا به داسې د ساوند اواز راکوي چې کله دا ټیک و که نه دا به څه کوي داسې ساوند اواز به راکوي او که ټیک نه و نو دا به خاموش شي دا لوی سب هم نه وایي خو خراب و او که ټیک و نو دا به موږ له اواز راکوي ګوره ته ښایې وینئ دا یو تار چې دا ټیک دی اوس راځو دا بل یو تار چیک کوو ګورئ ښایي دا څه کوي دا زموږ سره اواز نه کوي تاسو وینئ که نه دا یو تار اواز نه کوي او دا بل تار څه کوي دا اواز کوي ګورو ته ښایي یو تار اواز کوي او دا بل نه کوي د دې څه وجه وشوه د دې دا وجه ده چې دا زموږ سره دا تار خراب دی نو راځو تاسو ته په سیریز بورډ کې هم دا چیک وګورئ ورته ښایي دې خوا ما ته وګورئ دا ما یو بل له داسې وروستل او دلته رالم دا زموږ سره یو سیریز ټیسټینګ بورډ دی او دا په دې کې ما ورکړو چې کله مې ورکړو بټن راوړو مې کار نه کوي ولې خراب دي تارونه اوس راځو دا څنګه کار کوي ګورئ دا زموږ سره چې کله ټیکي که نه دا زموږ سره په دې طریقه کار کوي دلته ما دا سویچ مې ورکړو دی دا مې ورکړو دا زموږ سره دوه تارونه دي نو دا زه ورکړم که نه چې کله تار ټیکي نو بیا څه چل کوي داسې بلب ولګئ چې کله بلب ولګئ که نه نو موږ ته پته ولګي چې تار ټیک دی یا خراب دی نو اوس راځو او دا به څنګه ټیک کوو نو ګورئ تاسو ته په دې کې ښکاري دا غوټه غوندې ده خیال دې دی دا چې همیشه داسې رامات شي که نه نو دا د دې سره زیات تر خرابېږي نو موږ راځو او دا غوټه ترې ختموو چې آیا د دې سره دا ټیک کېږي که نه که د دې سره ټیک شو ښه پخه که ټیک نه شو نو تار به ورته بدلو
نو ګورئ دا غوټه ترې ما لرې کړه، دا غوټه غونته کې اوس راځو او دلته دا تار چې دی دا سپینو، چې کله دا تار سپین کوي تاسو که نه، نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ بیا د دې کنیکشن ښه په اسانه طریقه باندې کولی شئ. تاسو وینئ چې دا تار زموږ سره ډېر دغه شوی دی، هیټ اپ شوی دی او هسې بڼه ډېر په اسانه طریقه کولاوي، دا ډېر کلکي. نو ګورئ تاسو ګورئ ها دلته دا کور اړوم نو ملګرو ما دې کور واړو او اوس راځو دا چیک کوو. اول به میټر باندې چیک کوو او بیا په سیریز ټیسټینګ بورډ کې چیک کوو چې آیا دا زموږ سره صحیح دی که نه. دې تار ته تاسو ګورئ ښایي دا زموږ سره څه دي داسې مطلب تور نه دی او دا چې دی نو دی تور کړی تاسې نه دی تور کړی، خو راځو چې کرنټ پکې مطلب دا دی خپله لار وباسي که نه، ولټیج پکې ځي او که نه. راځو دلته تاسو سره دا ښایي ورته اوس څه چل وشو ګورئ ته ښایي زموږ سره هغه دوه تارونه مې یو ځای کړه او دلته په میټر باندې ښایي وي. ښه نو ملګرو تاسو ته خو موږ په میټر باندې تار چیک کړو چې صحیح خو راځئ اوس تاسو ته په ایکسټینشن سیریز ټیسټینګ بورډ باندې ښایي چې آیا دا کار کوي که نه. دا دواړه زه داسې د یو بل سره میلاوم، تاسو ورته ګورئ ښه او دلته دا څه کوم دا سوچ ورکوم نو تاسو وینئ ښه څه وشو زموږ سره لایټ آن شو. څه چل وشو لایټ آن شو. د دې مطلب دا دی چې دا تار چې دی دا زموږ سره ریپیر شو، مرمت شو، صحیح شو. ښه نو ملګرو تاسو وکتل چې زموږ سره دا تار ټیک شو او دا ورغی. نو راځئ اوس د دې دا کنیکشن کوو. ګورئ دا یو تار چې موږ څنګه را لرې کړی او دا به هغه شان د دې یو تار سره ولګو او دا بل به د دې بل تار سره، یعنی یو به ګرم تار شي او یو به یخ تار شي. نو اوس راځو او دا لګو دا ها دا یې نو دا په کور کې دا واړه واړه پاټونه راځي پالټونه او تاسو دا کولی شئ چې په خپله هم د دې مرمت وکئ او دا ریپیر کئ. زما مطلب او مقصد د دې ویډیوګانو جوړولو نه صرف همدا دی چې تاسو په خپل کور کې په خپله کار وکئ او مطلب دا دی مطمئن شئ دې کارونو کې څه نشته او چې تاسو ویډیو تر اخره پورې ګورئ او په یخ مازغو باندې ګورئ. مطلب دا دی چې زه څه ویم هغې ته تاسو غوږ دی او ګورئ ورته ښه په صحیح طریقه. نو بیا به څه کېږي تاسو به ډېر په اسانه طریقه باندې زما د دې ویډیوګانو نه لرنینګ کوئ، یعنې زده کړه به ترې کوئ. ګورئ موږ څه چل وکړو هغه غونډ غونډه کې چې پکې تاو شوی هغه هم ختم کړو. دا څه وجې نه د دې وجې نه چې بیا چېرته هغه مسله ونه کړي. راځو په دې باندې دا پیچونه ټیټ کوم. ملګرو راځو په دې باندې دا پیچونه ټیټ کوم. ملګرو پیچونه مې ټیټ کړه او دا مور وستل. اوس راځو تاسو ته دا چیک کوو چې آیا کار کوي که نه کوي. دا ما بورډ راوغځوم او دا مې پکې سویچ ورکړو. ګورئ ورته ښه اوس تاسو ولیدلې وینئ زما سره دا سویچ لږ غړقېږي. زه په صحیح طریقه باندې ورکړم. تاسو ګورئ ها بټن مې آن کړه ولګېد بیا مې آف کړه. اوس د دې بلې ده تاسو ګورئ ښه. اوس راځو دلته په پیس ټیسټر باندې تاسو ته چیک کوو. وینئ بجلي نه ښایي. اوس دا آن کړم ګورئ ورته ښه وینئ په دې یو کې بجلي ښایي او په دې بل کې نه ښایي. دا څه وشو زموږ تیار شو. اوس راځو تاسو ته په ولټیج هم چیک کوو. نو ګورئ ورته ښه نو رالو او تاسو ته ولټیج چیک کوو. ګورئ ورته ښه
نه هغه 200 چې 270 وولټیج دی په دې کې تاسو څارلی شئ خبرې نه وولټیج تاسو ته ښیي اوس راځو تاسو ته پیکاوي هم چیک کوو ولګېدې دا یو ساکټ چې پکې دی دا ډایرکټ دی ګوره دا نور شي دا دی بټن یې نه دی نه بټانونه لګوي نو په دې طریقه باندې ملګرو تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې ایکسټینشن بورډ یا بل څه بورډ نو هغه تاسو کولی شئ چې ښه په اسانه طریقه باندې هغه څه کوي ریپیر کوي او مطلب دا د مرمت یې کوي نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کوئ د را روانو ویډیو پورې ما اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان